د روسیې په پلازمینه مسکو کې مرګونې او خونړۍ چاودنې شوي، څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زوروره چاودنه شوې. له نوموړي هیواد څخه خبرونه وایي چې نن د دغه هیواد یو لوړپوړی پوځي افسر ډګر جنرال یاروسلاو موسکالیک د مسکو ښار په څنډه کې د ګاډیز بم په یوه چاودنه کې ووژل شو. موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د عملیاتي ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسروله. نوموړی د نیستروف پر لاره روان و چې د ګاډي دننه بم پرې ناڅاپي چاودنه کړې ده. د روسیې څیړنیزې کمیټې رسنیو ته د یاد جنرال وژل کېدل منلي او په دې اړه یې د پلټنو پیلېدو خبر هم ورکړی. تر دې دمه د جنرال موسکالیک د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. یادونه باید وشي چې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې هم یو بل لوړپوړی روسي جنرال ایګور کیریلوف په مسکو کې په یوه موخیزه چاودنه کې وژل شوی و. د هغه برید مسؤلیت اوکرایني استخباراتو منلی و. بلخوا د روسیې له پلازمینه مسکو څخه خبرونه وایي چې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر سهار د ښار د یو سوداګریز ځای د ګاډو په تمځي کې ګاډیز بم چاودنه شوې ده. د روسي رسنیو لخوا خپرو شوو ویډیوګانو کې ښیي چې د مسکو سیند پر غاړه د یاد سوداګریز ځای د اسمانڅکو ودانیو ترمنځ د چاودنې لوګي پورته کیږي. د چاودنې کاره لامل تر اوسه نه دی منل شوی. د روسیې د بیړنیو خدمتونو ادارې کارمنان د چاودنې ځای ته رسیدلي او د وضعیت کابو کولو هڅه یې کړې. تر دې دمه د پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. چارواکي وایي څېړنې روانې دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره ګډ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.